هغه طرف نه په انډیا راشي او دې طرف نه په موږ وروره پښتانه افغانان او بلوچ ورشو د پاکستان به د میاس کې چکنی کو د دنیا د نقشې نه به ختم کو د دې کینسر بیماری نه موږ تاسو خلاص ځکه همدغه کار امریکای په 1901 کې چې کله بنگلاديش آزادېدو هغې وخت کې مې له پاکستان ته ویل چې دا سره ولاړ یم خو په اصل کې انډیا سره ولاړ د انډیا په مداخله وکړه په بنگلاديش کې او د پاکستان د 93 زرو پوځیانو نه پرتګونه او کمیسونه ویستو او بنگلاديش ازادي واغسته او تر څو پورې چې دغه جنگ ونه شي دغه شان څنګه موږ او تاسو غواړو د دې پاکستان موږ نه خلاصېږو ځکه دا پاکستان چې د کمې ورځې نه جوړې دا واویا تاویا کال کېږي دی تقریبا 10 لکه بنگالیان شهیدان کړي دی په لکه او بلوچستان شهیدان کړي دی فلسطینیان شهیدان کړي دی مقبوضه افغانستان کې خیبر پختونخوا کې پښتانه افغانان شهیدان کړي دی چې مېرمن افغانستان تباہ او برباد کړي دی په میلیونها شهیدان مونږ ورکړه افغانستان د خاورې سره خاورې شو زمونږ خويندې میندو سره غمزیاتۍ کې د افغانانو سره چې پس کومه بېعزتۍ ونه روباسي پیسې ترې اخلي او دغه رقم لوبه ورسره کوي دی افغاني ورور دا خبرې تاسو اورېدې یقیني طور پر ډېر افسوس راشي چې یو مسلمان ورور رالګي یو پښتون ورور رالګي هغه داسې خبرې کوي چې یو مسلمان پرېدي او د مسلمان په مقابله کې د هندو سودريږي د غیر مذهبه سودريږي او وایي چې منګه دا کینسر ختمو د پاکستان چې کوم دی د دنیا په نقشه باندې یو کینسر دی یقیني طور پر پاکستان منګه په خپل پاکستانیان یو الحمدلله او د ټول مخکې مسلمانان یو لیکن په حیثیت مسلمان یو مسلمان سړی لا داسې سوچ ساتل او داسې خبره کول چې یو هندو لا غلاس ورکی لګیا دی او د مسلمان خلاف چې کوم دی هغه خاتمه کې جنگ کې نو تاسو دې سوچ ته سوای چې آیا د مسلمان سوچ کې دی شي زمونږ ورور دی ټیک ته د پاکستان نم غلطیانې شوي دي زمونږ سره د پاکستان کې دنم داسې حالات راغلي چې منګه په کل عام تنقید کړل او چې کوم ریاست چې کوم پالیسی دا دغه منګه خلاف ورزي کړل لیکن دا غي مطلب دا نه دی چې اوس تر اولګي یو ریاست ختم کې پاغي هغه ریاست چې پای کې تقریبا په کروڑا باندې چې کوم دی 25-26 کروڑ چې کوم دی مسلمانان پاتې کېږي تر اولګي هغه چې کوم دی هندو ته چې را شامل پیوګه منګ ستا سره ولاړو هغه هندو چې یاد وساتي غد مسلمان نشي کېدی سو هغه هندو چې غد مسلمان نه دومره سخت نفرت کوي چې د مسلمان د نوم نه دغه نفرت ده په انډیا کې تاسو ګورئ چې د انډیا کې چې نریندر مودي دی داغه نه علاوه چې څومره سیاستدان نه هغه د هندو مسلمان په نوم باندې د سیاست کې سمجھ کې خبر راځي او چې کم کس د مسلمانانو خلاف اقدام کوي د مسلمانانو خلاف نفرت پیلاوي لګي دي نو د هغه سپورټ زیات یلته هغه خو دی مسلمانانو ته چې کوم دی بیا خاص کر کې پاکستان شو یا داغه چې مسلمانان دي هغه داغه یونیس کلو ته تیار لري لیکن وسین راسي وس په انډیا کې په دې هفته کې دنه هغه مسلمانان چې داغو وقف املاکو یعنی جماعتونو لزمه کې وقف کړوي قبرستان لا خانقاهون لا یا دغه شانتي جنازګا لا عیدګاه لپاره چې کوم مکه وقف کړوي ازمه کې خپل مودي چې کوم دی راواله کې داسې قانون جوړ کړي چې هغه خپل په تحویل کې واغسي د مسلمانانو چې کوم دی د مسلمانانو مال دولت داغو په عزت پسې چې کوم دی لګیدل تیر شوی ورځو کې د یو افغاني رور ویډیو ما کتا چې ډېر شي چې کوم افغانان رونه دي زمونږ مسلمانان رونه دي او پښتانه رونه دي نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی د پاکستان خلاف ډېرې ویډیوګانې جوړوي په دغه کې افغاني رور چې کوم هغه یو ویډیو جوړه کړو په هغه کې یو حقیقت خولو چې په انډیا کې دنه ما په خپل غوي چې ما 100 کال تیر کړل لیکن په انډیا کې دنه د افغانانو چې کوم جنکې دي زنانه دي چې کوم بلته کې طالب حاصلول تللی دغه هندواني چې کوم د کل عام بلا سوچ او منګه دا جرأت وشي کولای چې داغه منګه اخلاص کو یا پاغه حواله سره منګه आवाज اوچت په پاکستان کې دنه افغاني سره چې کوم دی هغه دومره بدمعشي کې دومره کل عام چلیږي دلته کې چې لکه خپل د ملک نم چې کوم دی هغه زیات خپل په دې ملک چې کوم دی هغه په آزادۍ سره پاتې کیږي هغه د سوق اوچتوم نشي کېدی دغه شانتي افغاني زنانه چې کوم دی دغه عزتونه په پاکستان کې محفوظ دي سوق ته چت نشي کېدی تقریبا 30 لاکھ چې کوم دی هغه ماجر دي چې کوم ريجستر دي د هغې نه علاوه چې کوم دی 1 کروڑ ته دغه تعداد رسي چې کوم په پاکستان کې افغانان پاتې کیږي دغه روزګار لري په دې ملک کې هغه پاتې کیږي او دی پاکستان د چې کوم دی دروازې کولاو کړل لګیا دي او په دې ملک کې غزانه چې کوم دی هغه تجارت کې لګیا دي لیکن دغه کسان چې کوم دی
چې هغه نفرتونه خوري هغه افغانان رونه چې کوم په پاکستان کې پاتې کیږي او ځانه په آرام سره په سکون سره چې کوم دی هغه کاروبار کول غواړي لګیا دي کار کوي داسې خلک دی په خپل ما به خپل سترګو لیدلي د کراچۍ نه والي تر لاهور پورې د پنډې پورې دا غټ کاروبار چې کوم دی د افغانان په دې پاکستان کې لګیا دي کل عام کې ځانه په هغه باندې څه قسم لا دغه پکړ د کړنه شي کل عام کې باس پکې غیر قانوني کې لګیا دي د سمګلینګ کاروبار کې په دې پاکستان کې دنه لیکن دومره چې کوم دی هغه ته چھوټ ته په پاکستان ملک د هغې نه باوجود د هغه خلک چې کوم په بار ملک کې د افغانان ناسي زمونږ افغانان رونه دي یقیني طور پر مسلمانانو هم دي او پښتانه هم دي موږ رونه ګڼو لیکن د هغو چې کوم دی د شرپسندۍ په وجه باندې د هغو په پاکستان کې چې کوم دی بیا په هغو باندې دغه شانتي حالت راځي او دغه شانتي چې کوم دی هغه بیا د حکومت د طرف نه په هغه باندې بیا سختي راشي چې بھائی تاسو چې کوم دی نفرتونه خوروي تاسو چې کوم دی دهشتګردي کوي یا هغه سي دغه سي بهرحال دغه سرونه چې کوم دي دا چې کوم دا رور می دا خبرې وکړي زمونږ رور راځو ته رور وایم نو داسې چې کوم کسان چې کوم نفرت خوري لګیا دي هغه چې کوم دي د هغه خپل افغانانو رونه چې کوم په پاکستان کې په سکون سره لګیا دي کار کوي ځان خپل کاروبار کې په ارباو په کارباو چې کوم دي دغه کاروبار لري د هغه ته نقصان رسي نو په کار دار چې منګه نفرتونه خورانو کو جنگونه ډیرو شو څه فائدہ راونه رسیدا ډیر جنگونه وشو لیکن بل اخر چې کوم حل هغه دار چې منګه आपस کې سولو کو دی یو بل سره کینو پاسو او پاکستان چې کوم دی پاکستان دا یاد وساتئ ګوره پاکستان دا د افغانستان ظاهره خبره ده بعض مسایلو کې چې کوم دي اختلافات راغلي لیکن د ټولو نه زیات مرسته او چې کوم مهمان نوازی ده چې کوم کل عام چې کوم اجازت ورکړل پاکستان افغانانو لا یقیني طور پر زه قسم خورم چې په نور ملکونو کې دومره او ته کل عام اجازت نشته ما په خپل سترګو کتلې زه ګورم یې نه ما په دې کراچۍ کې زپاتې کېږم ما دلته کې چې کوم دي افغاني سره چې کوم دي هغه دومره بدمعشي خلک چې کوم دي هغه ته سنوي کل عام بدمعشي بګي نو زحمت په بل ملک داسې نشي کولای دا پاکستان نه چې هغه ته چې کوم دي دومره کله چھوٹ ورکړل چې هغه کې کاروبار هم کې غیر قانوني اعتبار سره کوم کاروبارونه کې دا زما په خپل سترګو لیدل لیکن د هغې نه باوجود هغه په دې ملک لګیا دي داغو روزګار چې کوم دی داغو چې کوم رزق دی هغه د ملک سره وابسته دی په کروڑاو باقاعده 1 کروڑ لپاسه چې کوم دی افغانان په پاکستان کې ساسو ټوټل آبادی دومره نه ده په افغانستان کې چې څومره افغانان خالي په پاکستان کې پاتې کېږي 30 لاک 35 لاک چې کوم دی خالي ريجستر دي چې کوم ريجستر نه دي داغو تعداد چې کوم دی کروڑ تر 1 کروڑ ته او بیا تاسو راغی په هغه ملک به تاسو خبرې کوي چې دا به موږ د سجل کو دغه طرف نه چې کوم دی هندوان براشي او د دې طرف نه موږ بشو جدا به موږ دا کینسر به موږ ختم کو یاد وساتئ دا هغه ملک دی چې دا د اسلام په نوم باندې جوړ شو دی کم از کم کې اسلام پکې نشته لیکن چونکې د نوم سره چې کوم دی په کوم نوم چې جوړ شوی دی کنه د اسلام د کلمې په نوم باندې جوړ شوی دی د مدینه نه بعد چې پاکستان ریاست ته دا د کلمې په نوم باندې جوړ دی دا د ټولو مجبوری ده زمونږ د ریاست چې کوم اداري دی دغه مجبوری ده چې دا نوم نشي ختمول دي نه او دغه شانتي په دې وخت کې چې کوم دی د ټول 57 اسلامي ملکونه دي په هغه کې د یو سرم اټمی دغه نشته چې کله حالت خراب شي پاکستان طرف ته نظر په عربو کې حالت خراب شي چې کله مکه مدینه ته چې کوم دی حالت خراب شي د دې پاکستان نه فوج زیات دی مخکې چې کوم دی په دغه باندې چې کوم دی باغیانو حمله کوله او باقاعده په کعبه باندې چې کوم دی ګراو کړو بیا د پاکستان نه فوج تلله او الته کې د ضیاء الحق په دور کې چې کوم دی داغو صفای کړو او داغونه چې کوم دی مکه چې زما استاد ټول مسلمانانو چې کوم دی قبله ده هغه آزاد کړو نو بهرحال دا د نفرت د خبرې چې کوم دی دا مکوي د دې نه سره جوړي سوای دا چې موږ आपस کې نور نفرتونه به جوړيږي خپل چې کوم افغانان رونه یې ته په پاکستان کې 1 کروڑ لپاسه چې کوم دی افغانان په دې ملک کې پاتې کیږي تاسو دغه لپاره چې کوم دی دغه نقصان جوړوي هغه ته چې کوم دی نقصان رسوي تاسو ځان په بار ملک په یورپ کې ناسي داسې چې کوم دی نفرتونه خورولو لپاره چې کوم دی داسې نفرتونه تاسو خورګي نو تاسو دغه نفرتونو په وجه باندې هغه افغاني چې کوم غریب افغاني دی کوم پاکستان کې پاتې کیږي ځان خپل روزګار کې لګیا دي منډي تر لوي نو تاسو دغه لپاره چې کوم دی بیا ته د بدنامي او ذریعہ جوړيږي او باقاعده چې کوم دی دغه لپاره چې کوم دی نقصان کوي دغه فائدہ نه کوي نو بهرحال د خبرې مقصد دا دی چې د نفرتونو سره جوړيږي دا نفرتونو ډیرو شو
دا نفرتونه ختم کړي. پاکستان او افغانستان دا دوه رونه دي، د دوه رونو आपस کې اختلاف راځي، لیکن کچري د بار نه یو سړی راشي، د بار نه یو کس راشي، هغه دغه کې حمله کوي، نو بیا دغه دوه رونه چې کوم دي د आपस ذاتی اختلافات لري او بیا یو ځای ودرېږي. ځکه چې افغانستان چې کوم دی د هغه ملک دی چې مخکې روس راغی او دلته کې وجنګېد، لیکن په دې د روس په باسلو کې د ټولو نه غټ لاس ګورې د پاکستان، د پاکستان نه نن چې کوم دی تاسو باندې به روس مسلط، دا ګوره یقیني خبره ده. او د هغې نه بعد امریکا راله، په هغې کې زمونږ د ملک هم غلطیانې وي، د هغه یو جرنل و د هغه غلطي وه، په دې کې د پوره ملک چې عوام دی د دې غلطي پکې نه وه، دا یو جرنل و د هغه فیصله وه، د هغې موږ هم مخالفت کړ. لیکن بهرحال د هغه غلطي په وجه باندې چې کوم دی 20 کاله چې کوم دی امریکا په افغانستان کې وجنګېده، لیکن په دغه کې چې کوم دی د هغې پاکستان بھرپور سپورټ کر رہے، د هغې مخالفت کی. داسې نه ده چې دا صرف دغه چې کوم افغانان دغه جنګېدلي و، سره د پاکستان مرسته وه، د هغې مرستې په بنیاد باندې چې کوم دی 20 کاله نه پس چې کوم دی هغه د افغانستان نه لاړو. نو کچري پاکستان په دې ستاسو په گاونډ کې نه وي، نو یاد وساتئ دا حالت چې کوم دی څنګه چې په اسرائیل کې روان دي، فلسطین کې روان دي، د غریبانانو هلته کې داسې ملک نږدې نشته چې دغو مرسته وکړي. کچري ځیمه دا فلسطین د پاکستان په بارډر باندې وي، نو دا حالت پلته کې نو، ځکه چې الحمدلله پاکستان چې کوم خلک دی، عوام دی، یا دغه شانتي ادارې دي، هغه سره دومره پاور شته، دومره طاقت شته چې هغه دوه اټمي دوه چې کوم دي سپر طاقتونه هغه په افغانستان کې ملي امیټ کړو، شکست یې ورکړو. دا څه معمولی خبره نه ده. د هغې نه علاوه اوس چې کوم دی په افغانستان کې چې کوم دی حالت ظاهره خبره ده کار څنګه دي، لیکن هلته کې اوس داسې حکومت راغلی چې دغو سپورټ وکړي، خپل د ملک سپورټ وکړي، نور دغه خبرې پرېږدئ چې یار موږ دغه ملک ختمو، دغه نه نور بس کوي. 40 کاله تاسو وجنګېدئ، افغانان وجنګېده، غریبانان، موږ به هم زړه سوځي. اوس یې لږ په سکون سره پرېږدوئ او خپل د ملک چې کوم دی، خپل د ملک په ترقۍ کې چې کوم دی تاسو حصه واچوئ. که نور څه نشي حصه نشي اچولی، نو کم از کم چې کوم دی خپل ملک ته، خپل عوام ته، خپل چې کوم ستاسو چهریان دي، پښتانه رونه دي، کم از کم هغو ته خپل د دې خبرو په ذریعه باندې چې کوم دی نقصان مه رسوو. په دې حوالې سره ستاسو سره د ډېر شي پښتانه داسې چې هغه افغانستان والا هم موږ اوري، پاکستان والا هم، نو په دې حوالې سره منفي کمنټس نه بلکې مثبت کمنټس یې په دې حوالې سره وکړئ او کوشش هم دا وکړئ چې आपस کې نفرتونه ختم کړي، आपस کې چې کوم دی ورورولي جوړه کړي. المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، یو بل په ښېګړه کې به په کار راځو، د یو بل په مخالفت کې به نه استعمالېږو.